زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. مننه. سعودي عرب که د فاحشه‌خانو مرکز په سلامونو او احتراماتو مو هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ به یې. د نظر له شریکولو نه مخکې وایم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. سعودي عرب که د فاحشه‌خانو مرکز سعودي عرب ولې غواړي تر څو پر خپل ملک کې د فاحشه‌خانو مرکزونه خلاص کړي، ډانسو کلبونه خلاص کړي؟ ولې غواړي چې داسې یو بد نوم ځانته غوره کړي؟ هغه سعودي عرب چې په خپل ملک کې به یې ښځو ته اجازه نه ورکوله تر څو بې حجابه وګرځېږي، هغه سعودي عرب چې نورو ملکونو ته به یې د جهاد فتوې ورکولې، هغه سعودي عرب چې د مجاهدینو سره به یې کومکونه کول، هغه سعودي عرب چې په خپل ملک کې به یې بې حجابه ښځه نه پرېښوده، اوس غواړي چې حتی په خپله ښځه یعنې خپلې ښځې ته د نیکر اجازه هم ورکړي. حجاب خو لا پرېږده، حجاب خو یې هسې نه هم ختم کړو، نو ولې غواړي چې په خپل ملک کې د ډانس کلبونه خلاص کړي؟ اوس خو پکې لا یو بله نخره هم را پیدا شوې او غواړي چې سلیمان عبدالعزیز د یوې داسې مشهوره لوبغاړې چې په نړۍ کې ډېر نوم لري خپل کنسرت په سعودي عرب کې په جده ښار کې خلاص کړي. ولې غواړي؟ څه علت دی؟ اوس دې مسافر ډېر خوشحاله اوسي ځکه سلیمان بن عبدالعزیز ورته داسې عیاشانې ازادې کړي چې دوی به ټول عمر له سعودي رانه شي او خپل ملکونه به ترې هېر شي. نو هیله کوم ملګرو چې آیا د سلیمان بن عبدالعزیز دغه پرېکړه یا دغه قانونونه چې دی وضع کوي دا ښه دي او که غلط؟ نو خپل نیک نظرونه مو راسره په کمنټونو کې شریک کړئ. مننه.